ابراهیمه ښه یې؟ څه غواړې دې وروره جوړې په خیر یې خوږه؟ څه شي نسته کور کې؟ وریځ هم نسته، غوړي سامان هم نسته؟ ښه ښه ګرانه زه درځمه در وړم یې ښه؟ او زه خو ژوندی یم که نه، زه خو مړ نه یم ښه ګله؟ ښه قدرمنو هېوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ، خدای دې وکړي ستاسو به روغ وئ جوړ به وئ. دغه مخته خبرې چې تاسو واورېدلې دا د ابراهیم په نوم باندې زموږ سره یو سخت یتیم ده. د وړاندې هم زنګ راته کړی و غرمې وایي چې زموږ په کور کې څه نشته او یو څه راته راوړی، خو چون زه د ورځې مصروفه وم درسونو کې او نورو کارونو کې، دا د بالاخره ماښام دی، نه مې غوښتل چې دوی نن شپه له لوږې سره مخ شي او شپه تېره شي. نو انشاءالله تعالی همدا اوس ورځمه، سامان مې ورته راخیستی ده او څنګه کومه ورته رسوم. سرت ګربز ولسوالۍ ته او ترڅنګ مې ابراهیم را پیدا کړ. ابراهیم بیچاره نن زنګ کړی و کور کې څه نه و. ابراهیمه څنګه یې؟ جوړې لاس راکړه. څه نه و کور کې؟ دال غوړي وروڼه. تا د دالو ډېر شوقي ده. زار زر راغلی یم د ده په کور کې څه نه وي دال نه وي. دال نشته بیا؟ نه پوهېږم چې زموږ کامرامین دال ورته راخیستي. دال یې ورته راخیستي؟ ښه دال یې ورته راخیستي. ښه تاسو راځئ هغه څه چې موږ ورته راوړي انشاءالله تعالی. راسه ابراهیمه. ښه ته خو د دالو ډېر شوقي یې. دا دې هم دال او لوبیا ښه درسره واخله. همداسې دا د می او مکروني ښه دا هم درسره واخله. او دا د غوړیو بوشکا او می او هم چای او بوره ده که نه، او دغسې دا د هم صابون داسې دا هم چې دي اور کوتي ده مالګه ده. ابراهیمه بس دې که څنګه دي بس به نه یې زیم. دا دې هم چې دا دې هم کچالو او دا دې بانجان دا هم پیاز. بس دی؟ بیا چې خلاص بیا زنګ راته کوې؟ خو بیا زنګ راته وکړئ. ښه قدرمنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې به موږ باور کوئ او تاسو خپلې مرستې تر موږ رارسوئ. دا د ابراهیم جان لپاره چې ناوخته دی، ماښام اذان روان دی، خو د دوی په کور کې څه نه و، نو موږ هم په منډه ورته راغلو. د ورځې په جریان کې مصروف وم. مخکې مې ته وویله هغه څه چې د دوی د کور ضرورت یې ورته راموړل. بیچاره پلار جان نشته او د کور سرفراز همدغه یو ماشوم دی. خدای تعالی دې په ده او د هېواد په ټولو یتیمانو باندې ځانګړی رحم وکړي. موږ ته اجازه راکړئ موږ ځو تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو. موږ ته اجازه راکړئ خپل عزیزان رب مو سپارو. ښه اد آباد خوشحاله او ارامه اوسئ.